اوس زموږ لاست ټینس دی فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټینس. فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټینس چې دی دا هم د دې نورو پرفیکٹ کنټینیوس ټینسز په شانتي دی، سټرکچر یې هم دغه شانتي دی، سنس او فارم په دې کې هم استعمالیږي، په دې کې به هم د ورب آی ان جی فارم استعمالیږي، صرف او صرف په دې کې هیلپینګ ورب چې دی هغه به چینج وي. ټیک شو؟ سمپل خبره دا ده چې تاسو اول په دې باندې ځان پوه کړئ چې کو چری د ایگزام په حال کې تاسو ته کوېسچن راغلی وو د فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټینس، نو تاسو ته به پته څنګه لګي. نو ګورئ چې د اردو د جملو په اخر کې څه راغلی وو، تا رہا ہوگا، تی رہی ہوگی، تے رہے ہوں گے، یا د وخت سره یعنی ټایم ورکړی شوی او د هغې سره رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے دا لفظونه راغلی وو، نو دا به د فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټینس سینټنسز یي. ټیک شو؟ ها اوس راشئ د دې کې به د ورب کوم یو فارم استعمالیږي، نو په دې ټینس کې به د ورب آی ان جی فارم چې دی هغه به استعمالیږي. ټیک شو؟ په دې کې به دوه هیلپینګ وربز استعمالیږي، یو دی ویل هیو بین او بل دی شیل هیو بین. ویل هیو بین چې دی هغه به د ټول ناونز او پروناون سره استعمالیږي سوای د آی او د وی نه، ځکه چې د آی او د وی سره به شیل هیو هیلپینګ ورب استعمالیږي. سمپل خبره دا ده چې د آی او د وی سره به شیل هیو بین هیلپینګ ورب استعمالیږي او د آی او د وی نه علاوه د باقي ټولو سره به ویل هیو بین هیلپینګ ورب استعمالیږي. ټیک شو؟ او په دې کې به هم سنس او فار استعمالیږي، خو ما آلریډي دا کلیر کړی دي، نو دلته کې ایکسپلینیشن ضرورت او نشته دی. ټیک شو؟ خاص سټرکچر به څنګه وي؟ سټرکچر اول به تاسو لګوئ سبجیکټ، بیا هیلپینګ ورب یعنی ویل هیو بین یا شیل هیو بین، بیا دغه شانتې د ورب آی ان جی فارم، بیا آبجیکټ، بیا سنس یا فار، او په لاست کې ټایم. زه وایم چې وہ صبح سے کلاسز لیتے رہے ہوں گے یا لیتا رہا ہوگا. نو دلته کې زموږ سره ډیر دی، نو they will have been taking the classes since morning. ځکه چې زموږ سره مارننګ پوینټ آف ټایم دی، نو سنس ورسره لګېدلی دی. دغه شانتې وہ 7 گھنٹوں سے کلاسز لیتے رہے ہوں گے، نو they will have been taking the classes for 7 hours. ځکه چې دلته کې څه دی 7 hours پیریډ آف ټایم دی، یعنی مدت دی، عرصه ده، نو موږ ورسره فار لګولی دی. سمپل دی او که نه دی؟ ښه دغه شانتې په نیګیټیو سینټنسز کې به نور څه نه خو څه به وي will not have been او shall not have been. دا چې ولګوئ نو سینټنسز به څه شي نیګیټیو سینټنسز به شي، یعنی د will او د هیو بین په مینس کې به ناټ ولګوئ یا به د شیل او د هیو بین په مینس کې ناټ ولګوئ. سمپل اول به ولګوئ سبجیکټ، بیا به ولګوئ ویل یا شیل، بیا ناټ، بیا هیو بین، بیا د ورب آی ان جی فارم، بیا آبجیکټ، بیا سنس یا فار، او بیا پسې ټایم. زه وایم چې وہ صبح سے کلاسز نہیں لیتے رہے ہوں گے، نو څه به شي they will not have been taking the classes since morning. دغه شانتې وہ 7 گھنٹوں سے کلاسز نہیں لیتے رہے ہوں گے، نو they will not have been taking the classes for 7 hours. په دې کې څه ګران دي مړه؟ یو سټرکچر دی، صرف هیلپینګ ورب چینج کول دي، بس پوه شوي خو زه خپله ذمه داري چې ده هغه خلاصوم. ټیک ده؟ اوکې انټراګیټیو سینټنسز کې به څه چلي؟ نو په انټراګیټیو سینټنسز کې به ویل یا شیل دا به په سټارټ کې ولګي، بیا به سبجیکټ ولګي، بیا هیو بین، بیا د ورب آی ان جی فارم، بیا آبجیکټ، بیا سنس یا فار، بیا ټایم، او په لاس کې ساین آف انټروګیشن. چې زه وایم چې کیا وہ صبح سے کلاسز لیتے رہے ہوں گے، نو څه به شي will they have been taking the classes since morning. او چې وایم چې کیا وہ 7 گھنٹوں سے کلاسز لیتے رہے ہوں گے، نو will they have been taking the classes for 7 hours. په دې کې څه ګران دي ګلابه؟ پوه شوې په ټینسز باندې؟ بس دا زمونږ ټینسز وو، تاسو په ټینسز باندې پوه شوې.